السلام علیکم ملګرو، خدای دا وکړي چې ښه وئ، جوړ وئ، په خیر وئ، ژوند مو ښه وي. دا چې په لیار روان وم یوه نڅوپه مې دماغو دا خبره وخوسته چې باید ځان څه خبرې وکړم، ویلې ځون ته څه یایم که نه. نو خبره دا شی دو چې یو متال د پښتو کې چې وړې خولې غوټې خبرې زه وینم چې په ګربت ځنه خلک په ټیک ټاک کې غږېږي یا په فیسبوک کې غږېږي چې یا د ولوبېږي یا د نه لوبېږي د پاکستان په لیغ کې. نو خبره مې دا کړه چې اول خبره به دغه وکړم چې ورجانه د مو په افغانستان کې په سلو کې یاسې د ګوتو په شمېر نفر که څیښ شي دوه درې چې د وطن سره به حقیقي مینه ولري. نوره چې شخصي ګاټه چاته څیښېږي یو سړی په وله بله که بیا د وطن په کیسه کې وي اول زه بیا بل د دې نه به تېر شو دا درویشغنې مینې نه چې په دروغ اسرایو چې موږ د وطن سره حقیقي مینه لرو. د اوس چې په ګربز نه انتقاد کوي دا نه زه ښه پوهېږم چې ورجانه د مو په وله بله که د وطن په کیسه کې وایي خو د خپلو پلوورزو د لایکو شوقیون یی چې دا ډېر شي. بله خبره مې دا کړه چې زه نه خال چې دي تصوب ته لمن وایي لکه جنغا بهار دا یو ډېر رزیل انسان ده او دا ډېر رزیل کور ده چې ورجانه د مو د افغانیانو په منځ کې دی نفاق رامنځته کوي د ولایتو په سطحه یا د ټولو افغانیانو په منځ کې نفاق ته لمن وایي. نو خبره مې دا کړه چې ټول افغانیان ماشاءالله یوه پښه یو یو وینه یو وجود یو نو نفاق ته باید لمن ونه وایو. جنغا بهار نوس په خارج کې ده یو پوسټ وکړي که دای دومره نر ویروده شي وطن کې دی وکړي تصوب ته د لمن ووایي زه بیا دای نر بولم. او بله خبره مې دا کړه چې په خیستولو سه بعد ما یی خیستول ماشاءالله د افغانستان دپاره د یوه ډال حیثیت لري د زغرې. نو خیستولو سه چې بعد یایي د بعضې ولایتو والا دا لکه یو ځای چې پلور ته توهین کي. نو خدای دې وکړي چې مو خبرې په چا باندې ونه لګېږي په ډېرو کورو کې ګوتې ما وایي ځکه چې کوم شی مو چې واسه نه وي پوره هسې چټي مای مونږ دماغ په خوږوی مای زون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.